حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کی نبی علیہ السلام فرمایل چې السخاوة شجرة اصلها في الجنة واغصانها متدلیة في الدنيا. نبی علیہ السلام فرمایي چې دا سخاوت دا یو داسې درخت ده، داسې یو باردار درخت ده چې د دې بیخونه په جنت کې دي. سخاوت سخیوالی جنت کې د بیخونه دي د درخت او د شاخونه چې د دنیا کې راغزیدلې ده. نو انسان چې سخاوت کوي نو په دا شاخو باندې منګولې ونیسي سیده به جنت ته ځي. او بخل چې ده بخیلتوب لالچتوب دا د دې اصل بیا په اور کې ده او د شاخونه بیا په دنیا کې زړېدلې او غزیدلې دي. او چې هر څوک د بخل او د بندیدو دروازه خپل کی او په دغه شاخ باندې منګولې واچي او ځان لاسټینګ کی او ځان په وسپاري نو دغه بیا جهنم ته ورځي او اور ته الله دی واچي. نو هر انسان خپل مرزي ده چې د سخاوت په شاخو باندې منګولې ټینګي او کده جهنم په او کده بخل په شاخو باندې منګولې ټینګي. کچېره د سخاوت په منګولو باندې ځان ټینګي جنت ته ورځي او کده بخل په شاخو باندې منګولې ټینګي کړلې بیا به جهنم ته روان. بل حدیث نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي البخیل بعید من الله وبعید من الجنه بعید من الناس. بخیل انسان د الله نه لري دی، بخیل انسان د جنت څخه لري دی، بخیل انسان د خلقو څخه لري دی، د الله جل جلاله څخه ذکر لري دی چې حق نه ورکي. یو انسان چې بخیل وي نو هغه زکات نه ورکي، زکات خپل مال بولی، زکات بولی نه، زکات د زکات په مخ حسابي نه. حالانکه زکات د الله مال دی، ستان نه ده کنه، دا ټول د الله مال دی، خو زکات بیا د الله په لار کې مصرفي. زکات نه بولی وای دی پسیلک نو ځکه الله ځینې ناراض، نو ځکه د الله څخه لري. او بل بعید من الله بعید من الجنه، د جنت څخه هم لري ده. ځکه انسان چې صدقه کوي نو د صدقې په خاطر باندې دی الله ته ورنږدې کیږي. انسان چې صدقه کوي خیرات کوي نو دی د صدقې او د خیرات په خاطر باندې الله رب العالمین ته قرب پیدا کوي او د درجات لوړي شي او د الله جل جلاله غصه پټنده کیږي. ورسته حدیثو کې راځي چې صدقه د الله غصه ټنده کوي، د الله غصه خاموشه کوي صدقه. نو چې کله د صدقه نه کوي نو د جنت څخه خود به خود لري. او بل بعید من الناس، د خلکو څخه هم لري ده، خلک هم تعلق نه ورسره ساتي، خلک نفرت ځینې کوي. قریب من النار، د اور سره بیا دغه انسان نږدې ده. والسخی قریب من الله، سخی انسان د الله ته نږدې دی ځکه د زکات ورکوي. قریب من الجنه، جنت ته قریب دی ځکه چې د خیرات کی صدقه کی، په صدقه د الله غصه ټنډه کیږي نو ځکه د ګناهونو معافي دی، الله ته نږدې سو نو چې الله تر نږدې سو الله ځینې راضي خو جنت ته استی. او دغه شانته بعید من النار، د اور څخه بیا لري ده ځکه انسان چې کله جنت ته ولاړ شي بیا خو جهنم ته نسي تللی. بل حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، نبی علیہ السلام فرمایي چې حسنوا اموالکم بالزکات، تاسو خپل مالونو حفاظت کوئ په زکات سره. چې تاسو د خپل مالونو حفاظت کوئ کول غواړي، د مالونو حفاظت کول غواړي نو تاسو به زکات ورکوي. نو کوم زکات ورکول ستاسو مالونه به محفوظي. کچېره په وچ کلک میدان باندې کښېږ ده لیوا شرموش غلا اڅو کې هم نسی پورته کولای. او وداو مرزاکم بالصدقه، نبی علیہ السلام فرمایي چې تاسو خپل بیماریانی تداوی کوي، علاج ورکوي په صدقه باندې. دا ډېر عجیب حدیث. موږ چې مریضي مشتپېښ شي ډاکټر تمنډکه ګولې وخوره، انجکشن ولګوه، فلان وکړه، دا وکړه، هغه وکړه. نبی علیہ السلام فرمایي چې کلم په تاسو باندې بیماری راتله نو تاسو خپل بیماری ختموي په صدقه باندې. یعنی د بیماری د ختمېدلو، د مریضي د ختمېدلو لوی طریقه دا ده چې ته صدقه وکړې، په صدقه هم ستا بیماری ختمېږي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم قول. ولې بیماری چې تا ته راغلې د الله د خوا امتحان دی، تا به یو ګناه کړی دا بیماری درته متوجه ده، یا ستا به درجات چې د هغه لوړ وي پر تا الله امتحانات راولي، ستا درجات به لوړوي. نو صدقه چې وکړې ډایرکټ دې درجات بلند سو. نو ځکه هغه ته بیا ضرورت نشته چې ته بیمار سې او یا تا د الله جل جلاله په غصه د غصه الله جل جلاله
ستانه باسي په دنیا کې تا ته عذاب درکې د مریضي په صورت باندې صدقه وکړه په صدقه د الله غصه ټنډه کیږي نو هغه ستا د الله جل جلاله بیماری چې تا ته درته متوجه کړي واغه ختمي شي